درنو کتونکو نیکی ایلی او ښه عصمت الله ظهیر یم ستاسو په خدمت کې د یو بل ویډیو سره. زموږ د نن موضوع د عمران خان په حکومت کې د پښتنو او پی ټی ایم سره سوي ظلمونه. د عمران خان د حکومت په دوره کې مستمره پښتنو ښې ورځې نه دي لیدلي. دا چې د تیرو 14 کلونو څخه په مستمره پښتونخوا کې د عمران خان د ګوند تحریک انصاف حکومت دی پښتانه د وژنو او کډوالۍ سره مخامخ دي او شتمنۍ یې لوټل کیږي. عام سیاسي کارمندان مخپټي خلک نادرکه کوي. یوه نوې ډالري جګړه ورباندې تپل کیږي. د عمران خان د حکومت په مهال د پښتنو او په ځانګړې توګه د پښتون ژغورنې غورځنګ سره د سوو ظلمونو یوازې 18 پیښې دلته په لنډه توګه یادوو. اول، د عمران خان حکومت ګیلمن پښتون د بیرینه څخه راوست او بالاخره په پاکستان کې دننه ووژلو. دوهم، د عمران خان د حکومت په مهال پوځ د خړ کمر پر چیک پوسټ برید وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر 1500 زیات کارمندان پکې شهیدان شول او والي وزیر پکې سخت ټپي شو او تحریک انصاف ټولنیزو رسنیو ټیم د هغو په ضد د کوتمار یا سپي وژلو کمپین پیل کړ. دریم، د عمران خان د حکومت په مهال عثمان خان کاکړ شهید کړل شو. څلورم، د عمران خان د حکومت په مهال په وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مهم غړی عارف وزیر شهید کړل شو. پنځم، د عمران خان د حکومت په مهال طاهر داوړ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د کوره د 5 دقیقو پر واټن وتښتول شو. وروسته د هغه وژل شوی جسد په افغانستان کې وموندل شو. شپږم، د عمران خان د حکومت په مهال مولانا سمیع الحق ووژل شو. اووم، د عمران خان د حکومت په مهال ارمان لوڼی شهید کړل شو. اتم، د عمران خان د واکمنۍ په مهال په کراچۍ کې 14 بېګناه پښتانه په ډیره بېدردي او بېرحمۍ سره ووژل شو. خو په هغه ورځ عمران خان په مینال پاکستان د یو ټیک ټاکر سره د سوي زیاتوب نوټس واخیستو، خو د دې 14 بېګناه وژل شوو پښتنو په اړه باندې خاموشي غوره کړه. نم، د عمران خان د حکومت په مهال طالبانو په وزیرستان کې پر اهلي وزیر حمله وکړه او والي وزیر سخت ټپي شو. خو هغه وخت د پوځ ویان آصف غفور پر ټلویزیون د طالبان د امن کمیټۍ په نامه ونومول. لسم، د عمران خان د واکمنۍ په مهال طالبانو د ډیره اسماعیل خان پر جیل باندې حمله وکړه. 300 لوی او خطرناک ترهګر یې له زندانه وایستل. 11، د تحریک انصاف د حکومت پر مهال شهریار افریدي باجوه د پلار حیثیت ورکړ او وروسته د دې پلار زامنو د شهریار افریدي
او د کورنۍ سره څه وکړل هغه ټول ومشته معلوم دي. 12 د عمران خان د حکومت په مهال کله چې ژورنالیست احمد نوراني د پاپا جون فیضا د فساد کیسه رسوا کړه د تحریک انصاف غړو پر ټولنیزو رسنۍ د احمد نوراني په ضد ټرین چلاوه. 14 د عمران خان د حکومت په مهال د خیبر پښتونخوا حکومت یو قانون پاس کړي د وزیرستان او د پاټا د جلغوزو ځنګلونه او معدنیات یې پوج ته وسپارل. 14 د عمران خان د صوبایي حکومت په مهال په آرمي پبلک سکول حمله وسوه. د عمران خان حکومت د دې حملې په اړه کوم تحقیقات وکړل؟ ولې یې د دې برید یا حملې رپورټ خپور نه کړ؟ 15 نن ورځ د عمران خان د صوبایي حکومت په مهال مفتی شاکر ووژل سو، مولانا حمیدالحق ووژل سو، مولانا خانزیب ووژل سو. د عمران خان صوبایي حکومت یې تر اوسه د قاتلینو په اړه څه کړي دي؟ 16 د عمران خان د صوبایي حکومت په مهال پښتنو په خیبر کې د سوله ییزې جرګې اعلان وکړ. د همدې صوبایي حکومت په اجازه پولیسو د جرګې پر تنظیمونکو ډزې وکړې. 4 بې ګناه پښتانه یې شهیدان کړل. خیمو ته یې ورونه واچول. د عمران خان صوبایي حکومت یې کومه څېړنه وکړه؟ 19 د تحریک انصاف پخواني وزیر اعلی امین غونډافور چې د جرګې پر سټیج یې د پښتنو سره قسم وخوړی چې زه به د خپل ملت سره درېږم. د جرګې د تنظیمونکو او نورو مشرانو خلاف به FIR-ونه نه کیږي او نه به څوک نیول کیږي. خو نتیجه تاسو ټوله ولیده. ملک نصیر خان کوکخیل یې په سپینه ږیره تر څو میاشتو په زندانونو کې وساتلو. علي وزیر او حاجي صمد تر نن ورځې په زندانونو کې پراته دي. 18 د تحریک انصاف د اوسني صوبایي وزیر اعلی چې په نومبر کې جرګه راوغوښتله د PTM استازو ګډون پکښې وکړ. نورالله ترین انیب پښتون تر اوسه پورې ژوندي ورک دي. د تحریک انصاف صوبایي حکومت په دې اړه څه کړي دي؟ هیڅ هم نه دي کړي. همدا داسې یو شمېر نورې پیښې دي، خو موږ یوازې ستاسو مخته د تحریک انصاف یا د عمران خان د حکومت 18 نکتې کښېښولې. شاد اوسئ. لمن مې د ګلانو ډکه، پر خدای مې سپارو.